بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو که چیرته تاسو سره په ورډ ډاکومنټ کې لیکنه وي او تاسو غواړئ چې پریزینټیشن جوړوئ نو په څه طریقې سره به یې جوړوئ. اوس دغه لیکنه ده، زه غواړم دې نه پریزینټیشن جوړوم. که چیرې دا کاپي پیسټ کړو خو ډېر ټایم اخلي. نو راځو اسانه طریقه یې دا ده، پاورپوینټ چې دی پاورپوینټ مو اوپن کړی. خو لومړی راځو همدلته دا کوم شي ټایټل دی دا به سلیکټ کړو، دا به په هیډینګ 1 کې واخلو. کوم چې باډي ټیکسټ دی دا به سلیکټ کړو او دا چې دی کله مو چې سلیکټ کړ سلیکشن نه وروسته به دا په هیډینګ 2 کې واخلو. دا به سلیکټ کوو، کنټرول الټ 1 یې شارټ کټ دی د هیډینګ 1 او کنټرول الټ 2 چې دی دا به ټول سلیکټ کړو. کنټرول الټ 2 د هیډینګ شارټ کټ دی. دغه ټول چې کوم ټایټل دی کنټرول الټ 1 کې اخلو هیډینګ 1 کې، او دا پاتې چې کوم دی دا په کنټرول الټ 2 کې اخلو هیډینګ 2 کې. دا ټایټل به هم هیډینګ 1 کې واخلو. کنټرول الټ 2 هارډویر دی دا به سلیکټ کړو، کنټرول الټ 1 او دا کوم چې باډي ټیکسټ دی دا به سلیکټ کړو، کنټرول الټ 2. ټیکسټ موږ ټول سلیکټ شو، بس دا به سیف کړو. سیف نه به وروسته دا کلوز کړو. اوس راځو پاورپوینټ. پاورپوینټ کې چې دی نیو سلایډ ته راځئ او سلایډز فرام آوټلاین باندې کلیک کوئ. اوس غواړو هماغه کوم چې زمونږ ډاکومنټ دی په ډیسکټاپ باندې په ډاکومنټ کې پروت دی کمپیوټر په نوم باندې، دا به راواخلو انزرټ. زمونږ فایل چې دی هغه په ډیسکټاپ باندې سلایډز فرام آوټلاین کلیک کوو. راځو ډیسکټاپ باندې چې دی ورډ ټو پاورپوینټ په نوم فایل دی انزرټ کلیک کوو. زمونږ فایل چې دی د ورډ نه کنورټ کیږي، اوس پاورپوینټ ته خپل اتومات پریزینټیشن جوړیږي. دلته پورې لیکلي پاورپوینټ از کنورټینګ ورډ ټو پاورپوینټ. د ورډ نه چې دی لیکنه اوس راځي پاورپوینټ. ګورئ تیار دغه اولنی سلایډ دی دا به ډیلیټ کړو. اوس نور مکمله کومه لیکنه چې دا که په یو پیج کې وي که په دوو کې وي که په هر څو کې وي، کوم چې هیډینګ ټیکسټ دی هغه تا ته په دې ټایټل کې راوړي او کوم چې باډي ټیکسټ دی هغه به تا ته لاندې راوړي. اوس دې ځای نه کولی شي چې ته ډیزاین ورکړې. مثال زه غواړم دې سلایډونو ته یو ډیزاین ورکوم، داسې ډیزاین مو ورکړم. ټیکسټ ته چې دی کلر وغیره او چینج یې فارمټ ورکړئ، یا دې ځای نه ورته چې دی مثال غواړئ فونټ سټایل چینج یې سایز یې زیاتوئ څه هغه کوئ، نور تغیرات پکې دې ځای نه کولی شئ چې تاسې راولئ او خپل د خوښې پریزنټیشن برابر کړئ.